کمیسیون مشر لطف الله حکیمي وایي چې په تیرو 2 میاشتو کې 1901 نامطلوبه کسان له خپلو لیکو ایستلي دي. د یاد کمیسیون مشر تایید کړی چې په ایستل شویو کسانو کې یو شمېر داسې کسان وو چې ښه سابقه یې نه لرله او عام خلک به یې ځورول چې دغه کسان یې د قانون منګولو ته سپارلي دي. نوموړي له هېوادوالو غوښتنه کړې چې ورانکاره او نامطلوبه کسانو په ورپېژندلو کې دې ورسره همکاري وکړي. شغال سعادت پرې راپور لري. د اسلامي امارت د پوځي صفونو د تصفیې کمیسیون 2 میاشتې پوره شوې. دغه کمیسیون وایي په 2 میاشتو کې له پوځي لیکو څخه 1901 نامطلوب کسان ایستلي دي. د کمیسیون مشر وایي چې په دې برخه کې له جدیت کار اخلي او د هیچا خاطر نه کوي. څو ورځې بالا 2 میاشتې شوې. په دې وخت کې موږ وتوانېدلو الحمدلله چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې دفترونه فعال کړو او هغه د مرکزي دفتر سره ولګوو. مرکزي دفتر تاسې ولیدل او ضمنا په ټولو ولایاتو کې تر ننه پورې چې اخراج شوي دي په بېلابېلو تورونو باندې فورن کسان برې ځینې کسان داسې ته خو هغه یوازې داسې چې د هغو سزا اخراج ده هغوی محکمې ته سپارل شي. توقیف دې ته تاسې معلوم ده موږ چې اول حرکات شروع کړي داسې یو ډېر غټ کس و عمومي ریاست کې د مقرر شوي په دفاع وزارت کې ماموري صاحب ته وویل د دفاع وزیر چې د تا شروع په کوم دا کس په باره کې زه دغه لرم اسناد دا کس غیر مطلوب دی. عمومي رئیس و طالب په جامعه کې و خو په دې کس نو بیا هغه اول هغه اخراج شي. موږ دومره جدیت باید موږ ملاحظات درلود او باید په دې ځای کې موږ ملاحظات درلودلي وای چې وزیر خفه نه شي بلې نو موږ هېڅ چا نه پروا کړې ده نه مو د چا په هغه باندې سکتګي کړې ده. البته حقیقت باید اساسي وي. د حکیمي په خبره له پوځي لیکو څخه ایستل شوي نامطلوبه کسانو کې ډېری له داعش ډلې سره اړیکې درلودې او ځینې نور یې بیا له خلکو سره په ناوړه چلند تورن وو او پاتې نور یې د اسلامي امارت له اصولو سرغړونه کوله. نوموړی زیاتوي چې د هیچا خیال به ونه ساتي او په دې برخه کې دوی له جدیت څخه کار اخلي او نامطلوبه کسان به له پوځي لیکو څخه وباسي. هغوی بده سابقه درلوده یا اوس فلحاله په دغه جرایمو کې له تاو لکه د ولس ځورول بد استفادې کول اسلامي امارت له یونیفورم د اسلامي امارت نامه څخه غلط استفاده کول او همداراز مالي لاسته راوړنې دا ډول جرایم بېلابېل جرایم دي خو دغه مجموعه تعداد چې دي په دې کې دا جرایم ټول شته. ګوره څوک چې جرم کوي هغه به هغه څوک کوي چې توپک یې په لاس کړي هغه باید د اردو کس وي یا د پولیسو یا د استخباراتو وي. نو ځکه موږ دغو دوو ډولونو ته متوجه یو. د دغو څخه اخراج وو هغه کسان اخراج وو چې هغوی توپک په غاړه کې ولس ځوروي. نو موږ ته مکمل معلومات هم ولس راکوي او ګټه هم ولس ته رسېږي.